او یو بل یو ډېر عظیمه کار دی دا خلک چې دي دا موږ ښایسته کوي موږ په جامو باندې پټوي زموږ کالي راګنډي زموږ اخترونه را ښایسته کوي زموږ ودونه را ښایسته کوي او دا شخصیات وي درزیان نو ځکه زه د درزیانو دپاره یو ډېرې زبردسته چکچک ستاسو څخه غواړم چې دوی زموږ په خوشحالیانو کې ډېرې اضافه کړي نو خبره ما دا کول چې السلام علیکم زه یم درځي که اومه سلایي پیسې چې وګټمه پې واخلم میټایي دا راته ووایه چې څنګه روانه ده ستاسې دنده کاروبار مو څنګه روان دی دا د اختر ورځې دي ماشاءالله کوچنی اختر بیا لوی اختر جې شکر ډېر ښه روان دی مونږ خو ډېر خوشحاله یو چې خدای دې هر کله هم اختر راولي چې هره ورځ زمونږ کارونه برابر شي خلک خو خوشحاله وي دی خوشحاله یم السلام علیکم وعلیکم السلام ته د چی شکریا ادا کوې د دا درزیان خو پیسې ورکو څه مفت خو نه راګنډي ستاسو تعارف چې زما نوم جمال الدین عرف جمالو د پلار نوم جلالو د نیکه نوم کمالو د ور نیکه نوم لالو زما ورور ما ستا سجره پوښتنه نه ده کړې امان الله صاحب خبره دا ده تا د دا درزي نوم واخیستې ما له درزي په یاد راغلی دا خو به هغه درزي نه هغه وچ کلک ډنګر لکه بنګالی کاکو بنګالی سنیاسي که نه او بنګالی سیاسي همداسې مخې دی ګونجې دی خاص لکه د سعودي عرب خرما چې په یخ کې ووي دا خو به هغه نه کینه مړه بندګوبیه دغه دی دغه شی دغه درځي دی د لیونیانو پر چوک چې دکان دی هر په اختر کې ما د دکان شیشې ور ماتې کړلې اوس یې په دروازه د شیشې پر ځای پلاسټیک را ځړولی دي د ده د خدای خانه خرابه په اختر کې ما کالي ورکړل ما کالي چې نه جوړ کړ د بورې چې نه جوړه کړې ما د کوټ دپاره کالي کپړه ورکړل ما کوټ به چې نه جوړ کړي د پتلون چې نه جوړ کړی امان الله وم د کالي د شا لمون ونه وینې اولولولو وم ورځ په ورځ دی را کږېدل اخر دی سو لکه د وزې لکۍ د خدای خانه خرابه نه وم دا غچه سمه ونیسه زوی مړه زه خدای په دغه غچه دې پزه اوس در پرې کړم کینه مړه 3 ګزه کپړې راوړې وه 3 ګزه کپړه خو د ماشومانو نه کېږي نو د داسې سنډاګانو به څه وشي او بل شلینګ یې ورته ورکړی نه و شلینګ د شلینګ زو سړی ستا شلینګ در وکړي زوی مړه خو داسې وچ کلک لکه د یخ ملخ خدای دې خوار نه سړی نشته ژلی وای ته مارې لکه چې یاره ګوره زموږ د دې برخې نوم دی روغه جوړه یار او تاسې جنګ پکې شروع کړي یار ما باندې ولې خوصه کېږې که نه تا نه ویل چې نوی پیشن راته جوړ که غټ پرتوک او کوچنی کمیس راته جوړ که درته جوړ به کړو پیشن دې ستا رنګ وخوري دا اوس رنګ د پیشن دی ته پیشن کالي و ما ته را جوړې خانه دې خرابه نه سه وم په دا خپله پیته دې زه خدای چپه را وځړوم یاره دا پوی که دا انسان دی که د ګیس سلنډر دی دا څه ده د دې نه مخکې خو ما ډېرې وردی جوړې کړي دي د ډېرو غټو خلکو وردی مې جوړ کړي دي یو چا هم شکایت نه دی کړی دا اول ځل دی چې دی را روان دی وایي زما کپړې دي سمې نه دي جوړه کړي په دې کې زموږ څه قصور دی امان الله در پوکوی اوس راڅه خرابېږي ولې چې تر پښو یې لاندې کمه چې د درځي مزدوري کېږي 4,500 روپۍ او د ماله راکړي دي څو 1,500 روپۍ اوس ته ووایه په 1,500 روپۍ باندې سلایي وکم او که کټایي وکم او که میټایي زما مطلب دا دی چې بټنان ولګوم او که بکرم ورته ولګوم او بکرم زه یې اوس دې را په یاد خو لیوني ته ول ډبرې ما وله د جوړنګان وکړو امان الله وم دا کالر بکرم نه دی زوی مړي داسې بکرم را چولی و اوله ورځ مې زړه پښو سړي که سلایي سمه نه ده بکرم خو اصلي ور اچولی دي وم دغه ته را سختو د اختر په ورځ مې دا غوږونه کسه وسولېدل و غوږونه یې دی پورته ولاړ بعد کې نو مس خبر او توبه امان الله کور والا کالي پرېنځول چې پرېنځول ور را ځړولي دي زه چې ورلم چې دی مې ورته وکتل کالي دی را ځړېږي وم دا بکرم یې داسې سوی د کالر یې نه دی خاص لکه د وزې غوږونه دی را ځړېدل دا څه شي ور اچولي و د بکرم پر ځای
ته استعمال کړی و د دې خانه خرابه نه دا دروغ وایي که نه په دې باندې خو پیسې لګېږي بټنان دي سلایي ده سلای مفته کېږي د دې خدای خانه خرابه نه کړي ته یې وارې ما ورله چې زه د سلای وم ته ودرېږه وګوره لکه د ټکټر ټایر چې دی هسې پټاویږي که نه ما خو سلایي در وکړله بس ختم شو اماندا د اختر په ورځ سړی یو جوړه کړي د خوا اشکره ولاړ سي همدغه یوه جوړه مې جوړه کړې وه د خوا اشکره ولاړم ورور تا ته خو نه معلومه ده د خواش په کور سړی دروند کښېني دروند ولاړېږي زه چې دا کښېنستم چې دا ګرس امان الله ګرس ووایم چې دا ګرس همدا بخۍ یې وسپخېده د دا ځای دا بغله پورې هاي خو پرېږده دلته یو کوچنی اخښی مې ول اخښی مبارکي راک اخښی مبارکي راک په مبارکۍ کې رستوڼي رسوي سړی خدای خیر نه د مې خواږه ناست و لاس مې ورمش کړي سړی رخصت ته زوی منه نور کار خرابېږي خدای دې خوار نه کړي نو تاسو د دې په بدل کې څه ورته وایاست الله بس اوس زما پیسې راوړ زوی ولاکه رسه ولاړ سي زما پیسې برک راک